د پروګرام په دې برخه کې د ډېر تکړه وتلي شاعر عمر بورا زماني نه هیله کوو چې دریځ ته راشي او خپله وینا دوستانو سره شریکه کړي. د لوی سپېڅلي څخه تعالی په سپېڅلي نامو په لومړي کې انجینر صاحب زلمي ته دغه کتاب د لیکلو نه چې د پاروخات وزیر محمد خان مومن باندې لیکل شوی دی ډېره مبارکي ورته او قلم دې برکت وي. ما غوښتل زه خبرې وکړم خو پوهان صاحب هغه د ارواحات مومن بابا په کوم ادبیات او کوم دغه طرف چې هغه هغې وکړو یون صاحب په خپلو خبرو کې د خپلواکۍ د هغې کومه مبارزه چې وه په هغې خبرې وکړې خو زه بیا هم یو څو خبرې د هغې په یو دغه کوم ځکه انجینر صاحب ته مخکې اشاره وکړه او هغې ویلې چې نورو قومونو فتحې کړي دي او زموږ قوم صرف پښتنو جنګ کړی دی. نو په همدغه لحاظ باندې هغه چې کله ما د مومن بابا په باره کې د انټرنیټ د لارې پلټنه کوله نو ما چې ولیدل په دې باندې زیاتره لیکنې غیر پښتنو کړې وې او هغې کې په دې باندې د تبعیض تعصب فاشست تورونه پې لګولي وو. حتی ځینې پاسې لیکلي وو چې محمد خان مومن بابا او بیا لیکلي وو چې قوم کې دا شینواری و. نو دا دې ته دغه کېدو چې هغې صرف هغه کوم تعصب سره چې لیکنې کولې هلته د دوی هغه کړنې د دوی هغه عمل هغې هم لوستلی نه و خو صرف پسې لیکنې کولې. نو بیا په دې کې چې دی دا په همدغه خاطر باندې چې دی بابا غوښتل چې د افغانستان او خاص کر هغه سیمې چې هلته د پښتنو اکثریت یې په هغه سیمو کې باید پښتو د دفتر ژبه شي. دې د کومې بلې ژبې خلاف نه خبرې کړې وې نه هغه د منځه وړلو نه خبره کولې او هغې دا خبره هم کوله چې دغه نور واړه قومونه دي باید دې ته هم د دغه ژبې حق ورکړی شي ځکه هغه په دې پوهېدو که چیرې په یوه ژبه د دفتر ژبه نه شي هغه د اقتصاد ژبه نه کېږي او چې بیا د اقتصاد ژبه نه هغه د ضرورت ژبه نه ګڼل کېږي او چې کله په د یوې ژبې ضرورت نه وي هغه بیا په هغه ژبه بیا مخکې پرمختګ نه کوي هغې کې خپله هغه د ژبې وګړي چې لکه اوس دا زموږ پښتانه هغه هم بیا پکې زده کړې نه کوي ځکه یو لوی د دې بېلګه دا ده چې که موږ وګورو په پښتونخوا کې تقریبا 80 میلیونه زموږ پښتانه اوسېږي خو هلته چې دی خاص کر شخصي مکتبونو کې هلته پښتو نشته. ولې نشته دی؟ هغه ځکه نشته چې وروسته دغه ژبې ته ضرورت نشته ځکه دا دفتر ژبه نه ده دا د اقتصاد ژبه نه ده دا هلته کارول کېږي نه. نو که چېرته یو پښتون مور او پلار دا هم غواړي چې خپل یو ماشوم د پښتو ښوونځي ته ولېږي او 14 کاله زده کړې وکړي وروسته بیا په هغې کې کار نه وي نو هېڅکله به یو د ماشوم مور او پلار دا فیصله ونه کړي چې خپل زوی داسې یو ښوونځي ته ولېږي چې هلته په پښتو باندې هغه بیا داسې یو ښوونځي ته لېږي چې هلته پښتو هغه د کار ژبه چې وروسته په دفتر کې استعمالېږي هغې ته بیا لېږي چې اقتصاد ورسره تړلی ځکه چې موږ په دې پوهېږو لکه ځکه دا ډېر اروپایي پوهان دا لیکي چې د انسان د ضرورت لپاره کالي ډوډۍ روغتیا او دغه شیونه چې دي دا ورته ډېر اړین دي نو د دغې لپاره کار ضرورت دی او اقتصاد دی او د اقتصاد لپاره په نړۍ کې دا ټول جنګونه چې دي دا هم د اقتصاد لپاره کېږي. نو دې په خاطر باندې زه دې یو دغه که موږ وګورو که محمود غزنوي نه راواخله تر د احمدشاه بابا پورې په منځ کې مغولو مو د هند لوی وچې ژبه چې وه دا فارسي ژبه وه. ولې وه ځکه چې دوی ته ترکانو هم کار کړی زموږ پښتنو پاچاهانو خاص کر لودینو سوریانو د هم د هغه وخت دفتر ژبه چې وه هغه فارسي وه. نو دې په خاطر باندې دا د اقتصاد ژبه وه او دغه ځي خپله هغه د ځایي اوسېدونکي چې وو لکه هغې کې دغه هندوان چې وو یا نور قومونه وو هغه مجبوره وو ځکه دا فارسي به یې دې لپاره زده کوله چې وروسته دې سره کار تړلی و خو مګر وروسته چې کله انګریزان چې کله راغله هغوی فارسي ژبه د دفتر نه ویستله خو دا دې په خاطر چې بیا فارسي ژبه د اوسېدونکو ژبه نه وه نو هغه د فارسي ژبه چې ده دغه د بریصغیر د لوی وچې نه ورکه شوله او د هغې ځای باندې هغه ځای چې دی انګلیسي یا انګریزي ژبه ونیو نو هغه انګریزي ژبې ځکه ونیو چې دا ژبه دوی د اقتصاد ژبه کړې وه چې کله د اقتصاد ژبه شوله دغه ځای اوسېدونکو خپله دا ژبه زده کړه دې په خاطر باندې اوس دغه انګریزانو کلتور او ژبه هلته پاتې ده. همداسې که موږ وګورو چې کله روسانو دغه منځني اسیایي ځینې هېوادونه ولکه ترکمنستان ازبکستان دا ټول هېوادونه چې نیولي وو که چېرته دا اوس آزاد شوی نه وی نو دوی نه د وخت په تېرېدلو سره خپله ژبه هېره شوې ورو ورو دوی روسي زده کوله خپله ژبه پرېښود سوې وه فارسي او دغه کومه په ازبکستان کې چې دا ازبکي ژبې وي دا پرېښود سوې وې دوی هم خپله ژبه روسي کړې وه ورو ورو. نو هغه هېوادونه
لکه چې کوم یو نور هیوادونه به نیول او هغه به قبضه کول هغه قوم به کامیاب شوی دی چې خپل ژبه خپل کلتور ځان سره وړی دی مګر هر هغه قوم چې هغه کلتور او ژبه ځان سره نه وړي د وخت په تېرېدو سره هغه قوم مالته ورک شوی دی او هغه ژبه هم ورکه شوې ده په دې کې خاص کر موږ وګورو دا د منګول دا د چنګیز خان کورنۍ چې وه تر اروپا را رسېدلې وه خو دوی خپلې ژبې ته خپل کلتور ته کار نه کوو د وخت په زمان او تېرېدلو سره هغه ژبه هر څه ورو شو داسې پښتانه واکداران چې کله په هند باندې حکومت و خاص کر د لودیانو په وخت کې تقریبا اووه کاله دې هېواد ته حکومت وکړو خو خپله ژبه هلته رسمي کړې نه وه دفتر ژبه نه وه د اقتصاد ژبه نه وه هغه خپل هغه پښتانه مالته ورک شول او هغه ژبه چې وه هغه څه ونه هغه کوم اثار چې اوس دي هلته په محلونو او په دې شیانو باندې چې لیکل شوي دي هغه اوس هم په دري یا فارسي ژبه دي نو څوک پوهېږم نه چې دلته کله پښتون واکداري تېره شوې ده که نه تېره شوې ځکه چې دوی خپل کلتور ځان سره نه وړی نو همداسې مومن بابا چې وو دې غوښتل چې دغه پښتو ژبه د پاچاهانو نه دا غوښتل چې دا دفتر ژبه کوي دا ډېر په کلکه غوښتل هغې لکه جایدادونه باغونه ماڼۍ دا شي نه غوښتل هغې صرف د خپلې ژبې دپاره په هغه سیمه چې هلته د پښتنو سیمې دي په هغې باندې د هغې واکداري واکمني او اقتصادي ژبه یې غوښتل نو ما غوښتل زه نورې ځینې خبرې ما سره وې خو هغه د ټولو ملګرو په خبرو کې تېرې شوې خبرې هم د اوږدو نو په همدې بیا بس کړو انجینر صاحب ته مې یو د ګلو یوه ډالۍ هم راوړې دا به ورته ورکړم نو ستاسو ټولو څخه یوه نړۍ مننه د عمر بورا زماني څخه نړۍ مننه